حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت الله علیه ډیر الله والا انسانو، ډیر لوی سړی. ستاسو د کلي تاسو ته به صحیح پته نه لګي، همونږ د کلي نو مونږ ته پته لګېده. بیګا یو امیر صاحب مونږ سره ناست نو خبره کوله چې وایي دا مولا چې که نه وایي دا څوک د خپل کلي نه تسلیموي چې زما د کلي مولا دی. زما په خیال تاسو ما ته ډېر خوشحاله دی خپلو مولیانو نه. استاد د مولیان ډېر نیکان او صالحان او ډېر روغ خلک دي. الله جل شانو صفت نه کوم، صفت د چا مخامخ ښه کار نه دی. او زما زړه ورته دعا کوي په دې وجه باندې چې ډېر لوی شخصیت د هغې هغه کار هغه دې راټینګ کړی او د هغې هغه نوم هغه دې ژوندی وساتو. الله جل شانو دې قبول کړي. اصل مسله هغه دا د انسان دپاره چې انسان په دنیا او آخرت کې کامیابېږي کله انسان کله چې د خپل فطرت مطابق وچلېږي که نه، چې په کوم فطرت الله دې پیدا کړی په هغې طریقه باندې وچلېږي، په کومه طریقه چې الله دې پیدا کړی د هغې قانون مطابق وچلېږي، په کوم قانون چې الله دې پیدا کړی، نو بیا دا انسان په دنیا کې هم کامیابېږي او په آخرت کې هم کامیابېږي. او هغه قانون چې کوم دی هغه فطرت هغه انساني فطرت دی. د قرآن مجید د دې موږ له راکولو مطلب دا دی د الله جل شانو د طرف نه چې دا موږ ته میلاو شوی دی چې د انسان نه انسان جوړ شي. بس چې انسان بس صحیح انساني دا صحیح مسلمان دی. دا خبره په بل طرف وانړوئ، یو بل ازم دی هغې طرف ته وانړوئ، بلکې دې مطلب دا دی چې قرآن مجید موږ ته څخی او احادیث مبارکه موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخی دا بس انسانیت. او اوسه پورې چېرته موږ ونه لیده چې قرآن او حدیث کې چېرته د انسانیت خلاف خبر راغله. قرآن او حدیث کې د انسانیت خلاف خبره نشته. دا د سړي نه انسان جوړوي، انسان نه چې کله انسان جوړ شي بس دی کامیاب شي. پیسه ګټل دا خو انسانیت نه دی. نوم پیدا کول، شهرت، دا خو انسانیت نه دی. جیداد هغه د ځان دپاره برابرول، هغه سیوا کول، دا انسانیت خو نه دی. انسانیت خو یو جدا څیز دی. علماء کرامو فرمایل چې اصل څیز هغه کردار دی د انسان، انساني کردار پکار. او انساني کردار الله جل شانو د هغې طریقه ښودلې ده موږ ته که هغه انساني کردار هغه تاسو اختیار کو او د فطرت مطابق مو خپله زندګي هغه تېرې کړي نو تاسو به کامیاب شئ هم په دنیا کې او هم په آخرت. صحابه کرام رضی الله عنهم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم او پیغمبر جبریل خو د الله جل شانو فرشته وه او الله جل شانو خو الله دی. بس او زموږ ذهن کې دا سوال راتلو چې یاره په دې قرآن او په دې سنت باندې څوک کامیابېږي په رسکا؟ نو داسې موږ له نمونه او مثال هغه پکار دی چې هغه نمونه او مثال هغه زموږ په شان دي. بس الله جل شانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خلک کېنول چې چا ته موږ صحابه کرام وایو، هغه دې لحاظ سره چې هغه انسانانو بالکل زموږ په شان دي، بالکل زموږ په شان انسانانو صحابه کرام. خو د هغې یو درجه د صحبت چې هغه صحبت والا درجه هغه د بل چا نشته. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس هغه مقام او مرتبه هغې ته حاصله. اور هغې عام انسانان دي، الله جل شانو هغه صحابه کرام زموږ دپاره ایز ا پریکټیکل هغه پیش کړه چې دغه صحابه کرام دي که دې په شان ایمان مو راوړو او که دې په شان کارونه وکړو تاسو به هم کامیاب شئ. اوس صحابه کرامو کې یو کمال و. ګوره د الله جل شانو چې کله انسان ته عزت ورکوي که نه، دا عزت دوه قسمه ورکوي. علماء کرام دې خبرې ته متوجه شي چې الله جل شانو انسان له کوم عزت ورکوي که نه، دا دوه قسمه عزت ورکوي. کوم حیثیت او مقام او مرتبه چې ورکوي دې دوه قسمونه. یو هغه مقام او مرتبه د انسان چې هغه د انسان په عقل کې راځي. موږ چې څه ته وایو دا خبره د عقل مطابق ته او د عقل موافق ته، بس عقل یې مني دا خبره. یو دا درجه ده، دا مقام دی او دا حیثیت دی. دا کله کله انسان ته الله جل شانو ورکوي. کله کله یو عزت داسې چې هغه عزت ته سره په عقل کې نه راځي. دا عقل او عادت ته د انسان بالکل دا اوښلې ختمي کړي، دا عقل سیري کړي. داسې یو عزت الله جل شانو د انسان نصیب کړي. نو هغه اولین ته موږ عزت وایو ځکه زموږ سمجھ ته راځي، او د دویم ته موږ عزت نه وایو، دې ته یو بل نوم وایي زموږ علماء کرام چې هغه د کرامت لفظ دی. نو هغه عزت چې کومي هغه ذهن کې راځي، عقل یې مني. دا یو انسان را روان دی فرض کړه که نه، او لوی شخصیت دی، څوک سره په خیر کوي، څوک له لاسونه ښکلوي، څوک پې ګلونه شیندي، څوک د سیرې ورچوي. هلکه یو انسان بل انسان ته وایي چې یو سړی بل سړي ته وایي هلکه دا پلانکی سړی ډېر عزت والا سړی دی، الله والا ډېر عزت ورکړی یار، ډېر بهترین سړی دی. نو
نو زدا هغه عزت ته هغه حیثیت او مقام او مرتبه ده چې دا سمجھ ترازی انسان پوهیږي په دې باندې دا عزت او کله کله دا عزت چې کم دی دا خپل انتها کراس کی بس اخري حد ته ورسی نو هغه د بیا کرامت ویل شي